logical functions or function نن موږ تاسو or function ته راځو f مو پیژند or ته راځو or په پښتو کې هم موږ تاسو ویل شو یا موږ تاسو په پښتو کې داسې وایو احمد یا محمود ته غږ کړه د دې څه معنا ده د دې معنا دا ده یا موږ وایو احمد اور محمود نو دلته که چېرته د نفر چې کوم ته موږ وایو چې احمد یا محمود ته غږ کړه که احمد ته غږ کړه که محمود ته غږ کړه دا جمله د ګرامر د نګاه نه صحیح شوه یعنې زموږ او ستاسې چې کوم ګرامري جمله ویلې احمد یا محمود ته غږ کړه نو که هر یو ته یې غږ کړه صحیح شوه خو که موږ ووایو چې احمد او محمود ته غږ کړه صحیح شوه احمد یا محمود ته غږ کړه نو په دې کې باید دواړه شرطه وکړي شي په دې کې که هر یو شو که دا شو او که دا شو دلته باید دواړه 100% صحیح وي ځکه دلته او راغلی دی که دې کې دا هم صحیح و دا هم صحیح و نو ځواب صحیح دی که چېرته ده ته غږ کړه ده ته غږ نه کړه ځواب غلط دی او که چېرته ده ته غږ نه کړه او ده ته غږ نه کړه بیا دا هم غلط دی او که چېرې ده ته غږ نه کړه محمود ته غږ کړه دا بیا هم غلط دی په دې یو حالت کې دا صحیح دی چې دواړه به څنګه وي دواړو ته به غږ کوي په مقابل کې موږ او تاسې لومړني حالت ته راځو دا آر دی او دا چې دی اینډ دی او معنا اینډ آر کې څنګه دی آر کې که چېرې احمد ته هم غږ کړه محمود ته هم غږ کړه دا هم صحیح دی او که چېرې احمد ته غږ کړه محمود ته غږ نه کړه بیا دا هم صحیح دی او که چېرته احمد ته غږ نه کړه محمود ته غږ کړه بیا دا هم څنګه دی صحیح دی په هغه حالت کې غلط دی چې یو ته هم څنګه کې غږ نه کړي بیا دا غلط دی دا د اور او د اینډ په منځ کې فرق دی په دې باندې باید تاسو ځان پوه کړئ اوس موږ دلته راځو اور فنکشن استفاده کوو په دې ځایونو کې تاسو وګورئ موږ ورته څه وایو موږ ورته وایو چې انالایز ته راځو ورته لیکو مساوي اور لیکو اوازونه به تاسو اورئ زه بخښنه غواړم دفتر کې دا څنګ کې مارکیټ کې نه پوهېږم څه کوي بیخي ډېر زیات د اوازونه په ټولو ټرېننګونو کې راځي لرې څومره چې لرې دفتر زموږ څنګ کې دی دوی یو اتاق نه بل اتاق ته دا راواوښتم دلته هم د اواز شته نو موږ لیکو اور دې نه وروسته خپل لاجک استفاده کوو که چېرې شپېته یعنې دا سل کوچ لوی و د څلوېښتو څخه او یا دا سل لوی و د څلوېښتو څخه دلته به موږ د لاجک ټول یو رقم استفاده کوو بیا کاما دا سل انګلیش کې دا لوی و د څلوېښتو څخه بیا کاما لیکو او که چېرې دا لوی و د څلوېښتو څخه صحیح شوله تاسو څنګه کوو بندوو انټر دا ټرو دی ولې ټرو دی دلته تاسو وګورئ لاجک ته لاجک موږ داسې جوړ کړی چې دا ټول عددونه د څلوېښتو څخه څنګه دي غټ دي نو تاسو وګورئ دا ټول یقینا چې د څلور وړه عدد د څلوېښتو څخه څنګه دي غټ دي اوس موږ ګوره دې کې راځو په دې کې عددونو کې کمزورتیا راولو فرضاً دا څلور دېرش کوو دې کې هېڅ فرق نه راځي دا کوو فرضاً درې دې کې فرق نه راځي دا هم درې کوم چې بیخي څلوېښتو نه کوچنی شي ټرو ځکه دا یو خو صحیح دی که نه نوي خو څلوېښتو نه غټ دي نو موږ که چېرې دا داسې کو فرض که ورته ووایو چې دا هم درې کا تاسو ولید اوس ځواب فال شو ځکه څلور واړو سیلونو کې دا عددونه کوچني دي نو ځواب څه راووته فالس راووته دا د اور ګټه ده یا د آر استعمال دی چې موږ تاسې استفاده کوو په دې نور باندې به تاسو وکړئ که چېرې تاسو زموږ سره په کلاسونو کې یا ډي ټي پي کې زده کوونکي یاستئ تاسو ته هسې هم فایل درکول کېږي کلاس کې همدا فایل تاسو ته درکول کېږي تاسو ورباندې عملي کار کوئ او که چېرته تاسو بازار کې زموږ اپلیکیشن اخیستی وي ایکسل درسونه استفاده کوئ نو بالکل زموږ د ادارې سره په خوست ولایت کې هر ولایت کې چې تاسو یاستئ رابطه وکړئ ټلیفون شمېرې تاسو ته موږ لیکو په وټساپ څخه زموږ اخیستلی شئ یا زموږ د صفحې څخه یا زموږ د ټلګرام ګروپ څخه تاسو اخیستلی شئ نو زنګ ووهئ ادرس پیدا کړئ دا فایلونه تاسو باید واخلئ ځان سره خپل کمپیوټر کې په دې باندې پریکټس وکړئ دا تاسو استفاده کوئ فالز او ټرو دواړه ځوابونه راولئ بل راځو موږ تاسې اینډ ته په اینډ کې موږ ویلي دي که چېرې موږ یو شرط ږدو که یو د هغې څخه هم مس شو نو ټول ځواب فالس راځي
غلط راځي. لکه موږ راځو دلته یو شرط دګدم، هغه شرط ګدو لکه په تیر مثال کې چې موږ تاسو ویل لیکو چې مساوي اند ټاب شروع دا عدد څنګه دی لوی دی د څلوېښتو څخه، بیا ورته وایو دا عدد لوی دی د څلوېښتو څخه، بیا کاما ورته وایو دا عدد لوی دی د څلوېښتو څخه، بیا کاما ورته وایو دا عدد هم لوی دی د څلوېښتو څخه. قوس بندوو انټر. ځواب ولې فالس راغی؟ تاسو وګورئ په دې فرمول باندې زه کلیک کوم. تاسو وګورئ موږ شرطونه ایښي دي چې باید دا ټول عددونه د څلوېښتو څخه څنګه وي لوی وي. دلته وګورئ شرط مو دا ایښی دی، لاجیک مو دا وګورئ او استعمال کړی مو اینډ دی. د اینډ مطلب هم دا دی ملګرو چې دا ټول شرطونه باید څنګه وي صحیح وي. دا ټول شرطونه باید صحیح وي. که یو شرط د دې څخه غلط وي ځواب صحیح نه راوځي. که یو شرط د دې څخه غلط وي ځواب صحیح نه راوځي. ځکه موږ ویلي دي چې که موږ دلته څلور وړه دا ویلي دا باید څلور وړه د څلوېښتو څخه څنګه شي غټ شي، نو ځکه ځواب دلته فالس راوتی. ځکه دا ټول کوچني دي، دا غټ دی دا کوچنی دی دا کوچنی دی دا کوچنی دی. که دا زه غټ کم 55 کم ځواب بیا هم فالس دی. که دا هم زه غټ کم فرضاً 70 کم ځواب بیا هم فالس دی. خو که دا زه غټ کم د ځواب ډایرکټ څنګه شو ټرو شو. یو شرط باید هم په اینډ کې څنګه وي کمزوری نه وي. نو دا زموږ ستاسې ټرو دی. دا اینډ فنکشن دی. تاسو په دې باندې عملی کار وکړئ. صحیح ده، عملی کار ور باندې وکړئ. زموږ د فایل لاسته راوړئ یا که حضوري صنفونو کې یاستئ نو هلته بیا موږ د موضوعات ډېر زیات تشریح کوو، پریکټیکل ډېر کوو. راځو لاجیکل فنکشنز ته. دلته ځکه کار کم کوو چې ویډیو غټېږي. صحیح ده. ناٹ فنکشن ته که چیرې موږ دلته فرض کړه ټرو ولرو او دلته فالس ولرو، د دوی مقابل د ټرو مقابل څه شی دی؟ یعنی د ټرو مخالف حالت څه شی دی؟ فالس. په همدې شکل باندې د فالس مقابل حالت څه شی دی؟ ټرو. نو موږ تاسې که چیرته دغه ټرو ټیکسټ یا والیو اخلو چې دا فالس ولیکل شي نو موږ به د ناٹ فنکشن څخه استفاده کوو. که فالس غواړو چې مقابل ټرو لیکل شي نو دلته به هم موږ د ناٹ د فنکشن څخه څنګه کوو استفاده کوو. راځو خپل درس ته. دلته ورته لیکم مساوي ناٹ قوس شروع کوم دا سل انتخابوم بیا قوس بندوم انټر. تاسو ولید دا فالس. د ټرو مقابل یا مخالف څه دی؟ فالس دی. دا لاندې راکشو د فالس مخالف څه دی؟ ټرو دی. نو داسې د ناٹ په واسطه باندې موږ تاسې د عدد څنګه کولی شو تغییر کولی شو. ملګرو یاد ولرئ تر اوسه موږ تاسې په لاجیکل فنکشنو کې خپل قابلیت آزمویو. موږ نور کار کول هم غواړو. یعنی موږ تاسې اوس دلته دا زده کړه، اینډ مو زده کړه. تر اوسه موږ تاسې صرف اف زده کړه. اف چې مو کله زده کړه اول مو لاجیکل ټیسټ زده کړه، بیا مو اف زده کړه، د اف څخه وروسته مو آر زده کړه، بیا مو اینډ زده کړه، اوس مو ناٹ هم زده کړه. د دې څخه وروسته موږ ځو نیسټډ اف ته. یعنی په یو فرمول کې موږ څو اف استفاده کوو. همداسې مخته ځو پروجیکټ هم ورباندې کار کوو او خپل درسونه په صحیح ډول باندې تنظیموو.